نو انډیویډوال اکاونټ ډیر سمپل دی فرست نیم ورکوي ډایرکټلی تاسو سمیت کیری ډیټ اف برث ورکوي नेक्स्ट باندې کلیک کوئ دلته اوس خپل کنټیکټ ډیټا ورکوي چې تاسو د کوم ځای دلته سټیټ سلیکټ کړئ چې زه یم د افغانستان او زه به دلته ورته سلیکټ کوم چې سوري دلته اوس فلحال نه راځي فور ایگزامپل زه به دلته ورته سلیکټ کوم چې زه یو ځل دا بیا ورکړم pioneer.com دلته په خپل سټریټ اډرس ورکړئ چېرې زه به ورکړم فون نمبر دلته ما لږ مسټیک دا دی چې ما سره بل فون نمبر نشته دی چې یاره زه اوس دې ته خپل فون نمبر ورکړم چې ما کوم ورکړی و زه بیا هماغه نمبر چې کوم په چېرته کار وکړو هغه لیکن هول پروسس چې دی هغه خو دلته دی چې دی اوس دا نمبر ما الریډي اوس مخکې تېر ځل کې ورکړو نو چې تاسو دا ورکړو دلته به خپل تاسو د سکیورټي ډیټیلز ورکړئ چې مطلب تاسو کوم ځای کې موجود یې کوم ځای کې نه تاسو څه ډیټیلز دي نو هماغه خپل اډرس چې مو ورکړو هغې نه بعد به خپل د پاسپورټ ډیټیلز ورکړئ پاسپورټ ډیټیلز نه وروسته به خپل پاسپورټ نمبر تاسو نه غواړي تاسو به هماغه پاسپورټ نمبر ورکړئ چې پاسپورټ نمبر به ورکړو هغې نه وروسته به تاسو خپل بینک اکاونټ نامه ورکړئ چې ستاسو بینک اکاونټ نامه څه شی ده ستاسو د بینک اکاونټ آی بي این نمبر څه شی دی نو هماغه آی بي این نمبر به انټر کړئ هغه نه وروسته به تاسو په انټر کلیک کړئ چې ستاسو څنګه انټر کو ستاسو اکاونټ به په یو ورځ نیمه کې اپروف شي او تاسو ته به ډایرکټلی پاینیر اکاونټ درکول شي خو یو تاسو ته شارټ کټ د دې لپاره دا دی که تاسو چېرته پاکستان کې یو جاسکیش اکاونټ لرئ تاسو د جاسکیش نه ډایرکټلی کولی شئ په خپل ځان جاسکیش کې رجسټر کړئ او چې جاسکیش کې مو رجسټر کو هغې نه ډایرکټلی تاسو کولی پاینیر لپاره ساین اپ وکړئ سمپلی خپل ډیټیلز ورکړئ او نور هیڅ پروسس تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو خپل پاسپورټ ډیټیلز یا تاسو خپل آی ډي کارډ ډیټیلز هیڅ څه هم ضرورت نشته اونلی ایمیل له ضرورت دی چې خپل ایمیل اډرس ورکړئ او یو څه نمبر له ضرورت دی دغې له ضرورت دی نور هیڅ هم ضرورت نشته ډېر سمپل سټپ باندې تاسو کولی شئ د جاسکیش له لارې بیا پاینیر ته اپلای وکړئ امید دی چې تاسو دې کې ډېر څه زده کړي دي او که څه مشکل یا کوم کوشنز تاسو ته وي تاسو کولی شئ موږ کامنټس کې یا خپل زموږ فیسبوک پیج باندې یا په زما په خپل واتساپ نمبر باندې تاسو ما سره کنټیکټ کولی شئ نو نیکسټ لیکچر کې به موږ انشاءالله زده کوو چې یاره موږ د یو اس اے یا یو کې ورچ نمبر څنګه اخیستلی شو نو اوس لپاره الله پامان